ما پخپله چې دین زده کړی دی، زما د پلار اراده نه وه چې دی مولا شي، ځکه چې زه افریدي قوم سره تعلق لرم. زما پلار وی چې دا زما یو زوی دی، دا مولا کیږي، سبا به ورته په دې سړي ډزو که دی به وایي ناجایز دی. نو دا یو زوی مې ویل به یو هګۍ وه هغه هم څښاوه، دا یو زوی مې دی ویل دی هم خراب شو. زما د پلار اراده نه وه، زما شوق. ما 14 کاله طالبګیري کړې ده. دا چې کوم جماعت کې زه لګیا یم، د دې جماعت ډېرې سړې وظیفې او سړې روټۍ ما خوړلي او سبق مې پې ویلی دی. 14 کاله مې بیا طالبانو ته سبق ښودلی دی. تنخوا مې 15 روپۍ میاشت وه، 19 کاله مې بیا درس کړی. نو زما عزیزانو، زه خو نه غرق شم او نه تباه شم او نه د دنیا نه ووتم او هېڅ را باندې ونه شو. دین مې م زده کو، د روټۍ ذموار مې م خدای دی او د کپړو مې م خدای دی او د بچو مې م خدای دی او د هر څه ذموار مې خدای دی. زه به د خدای کار کوم او خدای به خپله ذمواري پوره کوي. زما د رزق او د زندګۍ د بندوبست ذموار زما خدای دی. ٹھیک ده؟ هغه به خپله ذمواري پوره کوي او زه به خپله ذمواري پوره کوم.